پیر محمد کاروان صاحب غزل دی چې ولې راته وایي چې لږ وار کوه وار څه معنا، ولې راته وایي چې لږ وار کوه وار څه معنا، کار د مینې کار دی له دې کاره انکار څه معنا. او خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبرم نه، خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبرم نه، پوی بشي او لوی بشي سترګې د یار څه معنا. او ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه، ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه، سر په اوږو څه معنا او سر دې په دار څه معنا. او ښایي چې له دې ښاغلي لویه ښکلا ورکه ده، ښایي چې له دې ښاغلي لویه ښکلا ورکه ده، دومره د ښکلا په لټون سترګې په لار څه معنا. او چپ شمه که ووایم دنګه یاره تا ښایم، چپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم، خلک راته وایي چې کاروانه چینار څه معنا. او غزل مومن صاحب شعرونه دي چې هره چاره په پیسه نه وه خالقه، هره چاره په پیسه نه وه خالقه، زمونږ دا ژبه هم زده نه وه خالقه. او د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې، د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه. او هوره ښکلې وه مزه یې راکوله، هوره ښکلې وه مزه یې راکوله، خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه. او یو سړی و د بمونو دکاندار و، یو سړی و د بمونو دکاندار و، بیا نو ځکه زما خپه نه وه خالقه. او د غزل فکر که څومره مقدس و، د غزل فکر که څومره مقدس و، خو هیڅوک یې بدرګه نه وه خالقه. درویش روخان صاحب وایي چې ستا پیغلتوب مې د لفظونو په اسمان ګرځي، ستا پیغلتوب مې د لفظونو په اسمان ګرځي، دومره خوږی چې په سوري د میږیان ګرځي. او د خپلو زلفو قصې مه کوه په دې وطن کې، د خپلو زلفو قصې مه کوه په دې وطن کې، هسې نه ودي خوري په ټول ښار کې لیوان ګرځي. او څومره خوږې خوږې سندرې له چیناره راځي، څومره خوږې خوږې سندرې له چیناره راځي، بچیه پرېږده چې په غرونو کې مرغان ګرځي. او خپلو خاپونو ته مې وې چې رانه پاتې نه شئ، خپلو خاپونو ته مې وې چې رانه پاتې نه شئ، دلته د ژوند د بقا خلق څومره ګران ګرځي. او څه ستړی ستړی اوړي راوړي ستا د زلفو په غر، څه ستړی ستړی اوړي راوړي ستا د زلفو په غر، هغه درویش روخان بیا ټوله شپه په ځان ګرځي.